أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. زمارونو نن د رمضان د روزو د میاشتې اخیری جمعه ده. رمضان روزې ډېرې قیمتي روزې دي او چې کله د رمضان روزې مسلمانان ونیسي او بیا د اختر منزل ځي نو رب العالمین فرشتې راغونډې کوي او د ټولو فرشتو ته یو تپوس کوي، وی فرشتو چې څوک یو مزدوران راولي یو مزدور ونیسي او هغه مزدور دی مالک له په اخلاص کارو کې، نو د مالک له څه پکار دی چې دی ورسره څه وکړي؟ نو فرشتې ورته وایي چې دله خپل اجر او خپله مزدوري پوره ورکړي. اوس هم قانون دا دی چې مزدور دی ونیو نو دله به خپله مزدوري ورکړي. او رسول ګوره ډېر خلک مزدور باندې کار وکړي او بیا مزدوري نه ورکوي، ډېره لویه ګناه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم نیک مزدور له مزدوري ورنکړه نو د قیامت په ورځ به د دې مزدور د خدای په دربار کې مقدمه زه لړوم، د الله په دربار کې رده په ځای به زه ولاړ یم او زه به الله ته ویم چې الله دله دې مالک مزدوري نه ده ورکړې. د ده په ځای به پیغمبر علیه السلام د الله په عدالت کې ولاړي. د دې وجې نه رسول الله مبارک فرمایي چې مزدور باندې مزدوري وکړي نو د هغه د خولو د وچېدو نه مخکې هغه خپله مزدوري ورکړه. نو چې کله فرشتو نه الله تپوس وکړي نو فرشتې ورته څه وایي؟ وی الله مناسب دا دی، پکار دا دی چې د مزدور له دا نیک او دا مالک دا خپله مزدوري پوره پوره ورکوي. وی فرشتو ګواهان شئ، ګواهان شئ. دې خلکو دې مسلمانانو د رمضان په میاشت کې روزې ونیولې، مزدوري یې وکړه. اوس دې له به زه پوره ثواب ورکوم، زما د رضا دپاره یې دا روزې نیولې دي. نو تاسو په دې خبره ګواهان شئ او 15 قسمونه به الله وخوري. د الله خبره خو بې قسمه حجت دی، موږ به منو. او ما تاسو ته مخکې ویلو چې بعضې وخت کې یو سړی د چا د خبره نه انکار نه کوي، مسلمان به څنګه د الله په خبره کې شک وکړي؟ لیکن بیا هم د خبرې مضبوطولو له الله 15 قسمونه خوري. زما د په خپل عزت، په خپله لویه او په خپله بړایه، صفتی لویي، ذاتي لویي، فعلي لویي، دا ټول به ذکر کې. قسم دی چې دا څومره خلک د رمضان روزې زما د رضا دپاره ونیولې، دا ټول مې وبخل. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. او قرآن کې الله وایي دلته صابرین نه مراد مفسرین روزهدار اخلي. صبر استقامت ته وایي. صبر خپله معنا حبس، یو ځای کې بندېدلو ته ویل کېږي. په خپلو خواهشاتو قابو منتون کې شو، د خوراک او د څښاک نه صبر شو، استقامت شو، نو دې خلکو له به زه بې صبر اجر ورکم. الله فرمایي حساب پکې نشته. زمارونو دا د خدای پاک فضل شو چې مونږ تاسو له الله د رمضان د روزو د نیولو توفیق راکړو. دا د خدای فضل دی. که مونږ بیماران وی بیا به مو نشو نیولی. ټیک ده چې بیمار سړی چې روغ شي بیا به نیسي، ګناه پې نشته، خو لیکن بیا مغه لوی د رمضان د روزو هغه فضیلت خو دې فوت شو، ختم شو که نه. دغه رنګې زمارونو ډېر خلک داسې دي چې رمضان روزې خوري. تاسو ته خو پته نشته، خصوصا په دې پنجاب علاقو کې داسې خلک دي چې باقاعده مستقل پکې لګیایي او روزې خوري، په روزه کې خوراکونه کوي. ډېر ظالمان روزه کې لګیا دي او بس کې او شربتونه څکي. میلو کې باقاعده د څاروو په منډی کې په میلو کې خلک لګیا دي، چولې خوري او لرې خوري او لګیا دي خوراکونه خوري او پروا نشته دی. دا د خدای پاک فضل او کرم دی چې موږ تاسو باندې رب العالمین د رمضان روزې ونیولې.
دا لوی د خدای پاک احسان دی هغه غي خوې پټان جانے او روزہ جانے جو روزہ وته پټان جانے روزہ جانے پختون پیش او روزہ پیشا او بیا پیش دغه ته ترناستی څه وته وای روزہ ماتي تا ایو سړی نه چاته پوسو کله کتا روزہ نیولې چې ته روزہ ماتي ته ناستی پکوړو ته پرلت غزولې دی وې دومره کافر خوم نه چې روزہ باندې ماتو او روزہ ماته باندې خورم ذات کافر دې صحیح کلم دا د خدای پاک فضل او زمانو یو څو کار دی هغه دته وي د اختر پرواز باندې چې د اختر اعلان شو نو معتکفین حضرات با د خپل اعتکاف نه پاسي اعتکاف والا بس کوي دی به فورا نه دي چې یاره دا خو نهر ورځې لس ورځې مې تېرې کړې په منډه کور ته دي نه چې اعلان وشي نو دی د ښه مدیدار د اعتکاف په دې ځای کې یو 2 رکعاته نفل وکړي مستحب 2 رکعاته نفل دی وکړي او په دې نیت دی وکړي د توبې چې خدای پاکه که زما نه څه غلطۍ شوي بیا ادبۍ شوي معافي غواړم او د شکرې نیت دی پکې وکړي دا ټیک ده چې اعتکاف پسې رسول الله مبارک 2 رکعاته نه دي کړي لیکن مطلق نفل د توبې ثابت دي د شکریې ثابت دي دې په خپل عمل باندې خدای شکر ادا کی چې نیت کوي 2 رکعاته نفل نو دې لکه دارا ولي چې الله زستا شکر ادا کوم چې مال توفیق راکو او کما نه بیا ادبي شوی الله د داغي معافي غواړم نو بیا د الله تخمه دار په جړه کې سوالونه وکي الله دستا په دې در کې ناس تم پروردگار لاول د خیرت دعا د ایمان دعا د توبه د ګناه د معاف کېدو بیا د دنیا د بچو ټولې دعاګانې کولی شي نو الله نه ښه دعا وغواړه چې الله ستا په در کې ناستو مدد نه لس ورځې مې تا ته تېرې کړی الله بل څه غرض مې نشته او دا په الله به امید ساتئ چې الله تا به زما دعا قبوله کړې وي رسول الله مبارک هم فرمایو چې کله تاسو هغه د رمضان چې کلم د الله نه سوال کوئ نو تاسو داسې طریقې سره سوال کوئ چې تاسو دعا په قبلېدو یقیني چې الله زما دعا قبلوي د خدای در کې څه کمی نشته نو معتکفین به خدای ته دې وجاړي او ښه دعا دې وکړي د هغې نه پس د خپلو کورونو ته رخصت شي او موږ هم په خپله دعا کې یادوي موږ هم ورته دعا کوو معتکفینو ته چې الله پې دا روز شپې په خیر او په خوشحالۍ تېرې کړي او الله ټول عبادتونه او دعاګانې قبولې کړي او موږ غریبانان کمزوري دي په دعاګانو کې یاد کړي دویم چې د اختر ورځ شي بس چې اعلان نه شو د اختر او د ماښام مونځ دوی دلته وکړي نو بس بیا دوی تلی شي دویمه دا دي چې د اختر په ورځ به څه کوئ د اختر په ورځ هر انسان له سحر لامبل مسنون دي او وختي پاسېدل مستحب دي وختي پاسې د اختر په ورځ ناوخته مه پاسئ وختي پاسېدل دا مستحب دي او بیا غسل دا مستحب دی چې انسان غسل وکړي ولامبي مسواک ومږي مسواک مستحب دی ولا مسواک غیر ضروری ویښته والي نوکان کټ کړي دا ولا ټول مستحب دی او خوشبو پورې کړي او نوې جامې واچوي او که نوې جامې د وسه نه کېږي نو زړې جامې دي ووینځي هغه د استعمال کړي او خپلو بچو له دې ښکلې نوې جامې واچوي دا خو اختر دی د اختر خوشحالي ده اختر پر ورځ باندې چې څومره خوشحالي وشي الله پې خوشحالېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عایشې صدیقې په کور کې ماشومان جینکۍ وې هغوی تمبل وو د خوشحالۍ په موقع تمبل وال جایز دي منع نه دي چې ګونګړوګان پکې نه ګونګړوګان پکې نه او مقصد یې خوشحالي وي تمبل یې وو دې کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغی او عایشه صدیقې له زوره نه ورکړه وی د پیغمبر په کور کې دا کار کیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ ورواړو ابوبکر پرېږدې دا د اختر ورځ ده دا د خوشحالۍ ورځ ده او دا د اختر ورځ ده نو د اختر په ورځ باندې د خوشحالۍ اظهار کول ماشومانو له ښکلې جامې نوې جامې جوړول او که نوې د وسه نه کېږي زړې وله وینځه رسول الله صلی الله علیه وسلم د اختر پر سحر وختي راووت ماشومانو په لار کې لوبې کولې یو ماشوم داسې غلې غوندې ولاړ و خیرلو جامو کې د دې نورو ماشومانو تماشا کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه ماشوم پوه شو ورغې وی بچې ته دوی سره ولې لوبې نه کوې او دوی څومره ښکلې پاکې جامې اغوستې دي بچې نو ستا جامې پاکې نشته چې پاکې جامې ته واچې خیرن خچن ولاړې او خیرنې جامې دې چولې دي دا ماشوم ورته په ژړا شو وی دا الله رسوله دوی خو پلاران شته که نه زما پلار نشته یتیم یم دوی له خپلو پلارانو جامې راوړې دي زما پلار کم دی پلار مې نشته دی
او دی له خپلو پلارانو پیزارونه اخیستي دي او خپلو پلارانو خشته کړي دي، زه یتیم یم زما پلار نشته. بس نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه یتیم ماشوم زر را په غېږ کو. دا حضور پاک په زړه کې په مسلمان او په ماشوم رحم ډېر زیات و. دا یاد وساتئ د یتیم په سر به د رحم لاس ایږدئ. رسول الله مبارک فرمایي انا وکافل الیتیم هکذا. دا ګوتې مبارکې داسې کړې چې څوک د یتیم پالنه کوي، یتیم له جامې ورکوي، یتیم له ډوډۍ ورکوي، د یتیم په سر لاس راکاږي، رحم پې کوي، وی زه او دغه انسان به په جنت کې دقسې یو ځای یو لکه دا دوه ګوتې چې یو بل سره یو ځای دی. یتیم په سر به لاس راکاږي. یتیمانانو خیال بساته. دی وجه نه زه اکثر دا یو تقریر کومه، په چا به ښه لګي په چا به بد لګي. زه چې یو انسان پلار مړ شو ماشومان یتیمانان پاتې شو، نو دا خلک لګي یو مقبرې ته ورسخاتونه وړي او جانمازونه وړي. د خدای ظالمانو ظلم مه کوئ. دا خو یتیمانان بچي پاتې شو. په دې مال کې خو د یتیمانانو بچو حق دی. د څه کوئ ظلم ورسره کوئ. غریبانان دي په پردی کوټه کې غریبانان پراتی اکثر، یا که خپله کوټه یې د رزق درکې نه لري او ماشومان یتیمانان پاتې شو. د یتیم مال اخو ماشومان دي، ته څنګه په سخاتونو کې تقسیمو په خیراتونو کې تقسیمې. د یتیم مال خوړل ډېر لوی جرم دی. بعضې خلکو ته یتیمات پاتې شي، رواري وي، رورې مړ شي، ترې مړ شي، یتیمانان پاتې شي، په هغه مال خېټه ورواچي. قرآن کې الله فرمایي الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا وسیصلون سعیرا. وایي چې څوک ظلمن زیاتی کوي او د یتیم مال خوري، دی د خپل خېټې کې د جهنم اور ورچوي او یان قریب به د دوزخ غرغنډو والا بل شوي اور ته دی رسیږي. د یتیم به ډېر خیال ساتئ، د یتیم مال به نه خورئ، د یتیم د مال به ډېر خیال ساتئ. قرآن شریف کې ردې ډېر آیتونه چې د بل وخت کې به درته بیان وکړم. نو حضور پاک فوراً هغه یتیم ماشوم راوچت که په غېږ کې واغېسته او کور ته یې یوړه. او چې څنګه یې کور ته یوړه هله شا به دله به جامې برابر کړې. بیبیانو ولا فوراً هغه زمانه کې خو داسې جامې نه وې، خو به لنګ او صادر به و. د پرتوک په ځای به یې لنګ ته وکړه او د کمیس په ځای به بل صادر د ځان نه ته وکړه. کمیسونه به هم خلق واچول، پرتوګونه به هم اچول، خو زیات رواج دغه و. بس جامې یې خشتې ولمبه او صفې که پاکې که خوشبویې که جامې ورته واچولې او بیا باروس بچې او د ماشومانو سره لوبې کوه. هغه یتیم راغی وړو سره هغه لوبې ټوپونه شروع کړل. نو یو هلک ورته وي هلکه څنګه خوشحاله؟ وی خوشحاله به نه یم چې ما له خدای پاک د حضرت فاطمې په شان مور راکړه او د عایشې په شان، او خوشحاله به نه یم چې ما له خدای د رسول الله مبارک په شان پلار راکړه. په دې به زه نه یم خوشحاله. زما وروڼو تاسو هم دا مهرباني کوئ، خپلو بچو له هم ښې جامې ورکړئ پاکې صفا. او یتیمانان که ستاسو په ګاونډ کې وي په دې نه خوارېږئ، بالکل پې نه خوارېږئ. یتیمانانو له یا که ستاسو په ګاونډ کې کم مسکینان او کم فقیرانی یو جوړه جوړه جامې والا والی. زکات کې والا والی خیر دی که زکات تر باندې نه، او که زکات دي صدقه خیراتو کې خوشحاله کې دا ګاونډیان. د ټولو مالدارو له پکار دي چې دوی د خپل ګاونډیان خوشحاله کړي او په رشته دارۍ کې که کم غریبانان مسکینان خوشحاله کې. ډېر خلک داسې دي چې د هغې د جهیز وس نه کېږي، د لورې وي او نکاح ترې غواړي، د غریب دا وس نه کېږي چې دی له کټ پالنګ والي، دا وس یې نه کېږي چې ول لوښي جوړه جامې والي. دا ستاسو په دې مال کې د دې غریبانانو حقونه دي. زما وروڼو ګورئ او په دې مه یېرېږئ. زه راته قسمیان ویم، ګورې ما تاسو ته مخکې ویلي دي، زه راته دا خبره مضبوطوم. زما خبره خو باسو هم تاسو منئ، زه خو د خدای او د رسول د قرآن خبره کوم. ضمناً پکې راته یو واقعه ترغیباً ذکر کړم. نو زه تاسو ته دا قسمیان ویم چې ستاسو مال به په دې نه کمیږي، خدای پاک به زیاتوي. ولې زه قسمیان ویم؟ ځکه ترمذي کې حدیث پیغمبر مبارک په دې قسم خوړلی، په دریو څیزونو رسول الله مبارک قسم خوړلی. یو پکې دا ده چې صدقې سره مال کمیږي نه، مال به زیاتېږي. نو تاسو ټولو ته زما چې څومره آواز اورئ او که په موبایل زما آواز اورئ او که داسې زما آواز اورئ او که دلته کې ناست یې، زما ټول وروڼه زړه مو در باندې خفه کېږي. هغه شی به د ځان تاسو له خوښوم چې ځان له خوښ کړم. د مسلمان دا خاصیت دی چې څومره په ګاونډ او په رشته کې غریبانان دي او بېوسه دي، جامې والا والی. ماشومان یتیمانان دي، جامې والا والی.
قسم دې په اختر کې به د ډېرو خلکو په کور کې د پراټې وس به یې نه کېږي چې ځان له ماشومان له پراټه پخه کړي یو تروړ وړ والا والې کړ صدقه فطر سرسایه کې ورکې سرسایې نه علاوه له داسې والے یو تروړ وړ ورولېږي یو رکوټ ټیم کې غوړي والا ورولېږي که نه د اختر په ورځ به ځان له هغې غریبانان د خوشحالۍ ته به نری غوښې خورې او ته به پراټې خورې او ته به وریجې خورې او ستا غریب ګاونډي ماشومان به غریبانان دقسې وي افسوس خدای به دله د قیامت په ورځ تپوس کوي دا مال او دولت خو د خدای په لاس کې دی دا خو تا نه اخیستي شي هغه هم ورکولی شي نن هغه ماشومان یتیمانان دي ستا د هم یتیمانان کولی شي زمانونو د پیغمبر مبارکه اقوال دي ځان کې سخا پیدا کې پیسو سره څه دغه دنیا د روانه ده څومره خلک روزانه یو دوه راګیا دي مري او د دنیا دولت ته پاتې کېږي او بنګلې ته پاتې کېږي دقسې به مونږ ځو دغه پیسې به په بینکونو کې او دغه پیسې به زمونږ نه په خزانو کې پاتې شو مونږ به ترې لاړ شو او بیا به ارمان کوو ګوتې به مروړو هېڅ په لاس نه راځي دا تاسو ته زه د زړه نه خبره کوم د مینې خبره درته کوم د محبت خبره درته کوم چې تاسو مهرباني وکړئ دې غریبانانو له بېکسو له یو تروړو وړوالی نه به کمیږي خدای به اجر درکوي رمضان کې ثواب هم ډېر دی غوړي والا والی غوښه والا والی غریبانان روجې والا والی چې هغه ځان نه پخېږي د اختر په ورځ باندې مزدورانو نن په مزدورۍ کې څه دي د دې دیاړیمارو غریبانانو څه دي 500-600 روپۍ مزدوري دا هم په رمضان کې څوک نشي کولی په 500-600 روپۍ کې یو سړي ته مریض پېښ شو دی به څه کوي یو ګیلکار دی مثلا 1,000-1,200 د هغه مزدوري ده په 1,200 څه کېږي که مزدور که دغه ورته پېښ شو مریض ورته پېښ شو خدای شته په یو ساعت کې دا ټولې ختمېږي نو تاسو دا دیاړیمار دا غریبانان او فقیران هر چا ته په خپل ګاونډ کې معلوم دي یا رشته داران هغې له ورکئ او سخاګانې وکئ بهر کیف یو خدا شوه پاکې جامې او نوې جامې دا به کوئ بل به د اختر مانځله د کلي نه بار وځئ د اختر مانځله د کلي نه بار وتل سنت دی بلکې دور مختار لیکلی دی او زموږ نورو فقهاو لیکلی دي چې بغیر د عذر نه د خپلې محلې په جومات کې د اختر مونځ مکروه تحریمي دی عذر دا دی چې باران وشو بار سړی نشي وتی دا عذر شو عذر دا دی چې د چا دشمني ده او دی بار نشي وتی یری ده دا یو عذر شو مثال پته ور عذر دا دی چې بار د اختر د مانځه ځای بالکل نشته څه انتظام نشته چې خلک بار را اوځي نو دا یو عذر کیدی شي لیکن الحمدلله نن هغه عذرونه نشته نن د کلو نه بار د دنیا ډاګې دي د دنیا شاملاتونه دي غټې غټې عیدګاهونه دي څه عذر دی خلکو ته چې نه په سکول کې هم کولی شي د سکول په ګراونډ کې هم کولی شي ګوره د مسجد نبوي د مونځ څونه ثواب دو حدیث دي یو کمزوری دی لږ 500,000 والا لږ کمزوری دی او هغه زرو والا مضبوط روایت دی چې د مسجد نبوي کې چا یو مونځ وکړه دله به خدای 50,000 مونځونو ثواب ورکړي دا لږ کمزوری روایت دی مضبوط روایت دا دی چې دله به خدای د زرو مونځونو ثواب ورکړي لیکن بیا رسول الله مبارک په مسجد نبوي کې دومره قیمتي جومات کې قیمتي ثواب والا مونځ د اختر مونځ یې نه دی کړی په مسجد نبوي کې اختر له وبار وته د جومات نه بار به وته ولته به د اختر مونځ کو په یو عام میدان کې به د اختر مونځ کو ځمکه خو چې اوچه شي پاکه شوه خیر و خلاص ځان سره جانماز سړی یوسي نو بغیر د عذر نه د اختر مونځ د محلې په جومات کې کول علما وایي مکروه تحریمي دي نو اختر مانځله بار وتل زمونږ عیدګاه کې خبره راته یاده شي یېره مې نه شي د اختر مونځ به په کم په 2 بجې کوي انشاءالله ښه عیدګاه کې تورنګزو په عیدګاه کې به انشاءالله مونږ د اختر مونځ په پوکم 2 بجې انشاءالله العزیز فکس په پوکم 2 بجې انشاءالله د اختر مونځ مونږ کوو بهر کیف د اختر مانځله دی وځي او چې د اختر مانځله ځي نو په ښي طرف دی روان شي او چې واپس راځي په بله لار دی راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم په ترمذي شریف کې حدیث ته ته به په یو لار را ته به په بل لار په یو لار به ته او دا تکبیرونه خو د لوی اختر په معروض باندې خلک وی په زوره لیکن که د رکوټې اختر په ورځ هم څوک ځان سره پټ په لاره تکبیرات وی نو ګنجایش یې شته ځان سره تکبیرات ووایي د رکوټې اختر د مانځه نه مخکې خوراک کول دا مستحب دی سنت دی او کجوري خوړل دا بیا سنت دی د اختر د مانځه نه مخکې چې سړی خوراک وکړي او کجوري په مکه مکرمه کې یا په مدینه منوره کې هلته چې سار وختي مانځله خلک لاړ شي نو بیا واپس نه راځي
بیا د اختر منځ کې واپس راځي. نو چې د اختر څنګه د سار منځو کې خلک په صفونو کې کېني، نو د عربو د ماشومانو سره کجورې وي، ټاپیانې وي ورسره، او په دې خلکو باندې په دې صفونو کې ګرځئ. نو چې څوک دوه والي هغه ماشوم ورته وایي یو بله مواله خذ واحده، یو کجوره بله مواله. ولې؟ ځکه رسول الله مبارک فرمایي چې کجورې خوري ناتکی دی وخوري، یا د یوه وخوري یا د درې وخوري یا د پنځه وخوري یا د یوه وخوري. ګوره په دې سنت و عمل وکړئ ښه. بل خوږ شی هم خوړی شي، خو کجوره زیاته مستحبه ده. نو درې کجورې ناتکی دا د اختر د مانځه نه مخکې د کور کې هم خوړی شي، دا وخورئ، دا مستحب دی. او په لوی اختر کې بیا مستحب دا دی چې د لوی اختر په قربانۍ په غوښه او بیا د قربانۍ د څاروي په اینه باندې خوراک وکړي او د هغې نه مخکې خوراک نه کوي. دا د اختر شوه. اوس زمارونو صدقه فطر به ورکوئ. صدقه فطر مونږ ورته سرسایه وایو. هر وخت کې په رمضان کې ورکولی شي، اگر چې زمونږ د بعض امامانو سره اختلاف پکې شته، خو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په ټول رمضان کې ورکولی شي. اوس په دې لسو شپو کې ورځو کې هم ورکولی شی، خو بهتر ټیم یې کم دی ادا چې د اختر پر ورځ د سهار مونځ شي او د اختر مانځه لځې دې درمیان کې ورکړي. د اختر د مانځه نه مخکې د اختر پر ورځ دې وخت کې صدقه فطر ورکړي، سرسایه دی بهتر ټیم دی. سرسایه به څوک ورکوي؟ نو خو ډېر اوږده مسایل دی، خو چې کم سړي باندې زکات فرض دی او زکات ورکوي دی به سرسایه ورکوي. د ځان به م ورکوي او د خپلو نابالغو بچو به م ورکوي. صرف لږ فرق دی د دواړو په منځ کې. هغه لږ فرق یې دا دی چې زکات دپاره د مونږ د طالبان علماو انامي مال شرط دی او صدقه فطر که غیر انامي وي نو پروا نشته. لکه زه به مثال درکړم. یو سړی د نصاب مالی کې ما د رمضان په اول کې تپوس کړی، اوس راته پته نه لګي د سپینو زرو. نو 52 تولې چاندی حساب ولګوئ، 2.50 تولې سپینو زرو قیمت دومره پیسې چې تا سره وي نو په تا زکات ورکولم واجب دي فرض، او صدقه فطر هم در باندې واجب ده ورکول. نو 2.50 تولې اندازه تاسو ته معلومیږي. هغه چاله به ورکوي چې هغه غریب یې کوي، فقیر یې هغه سره دومره پیسې نه. یو سړي سره 100 دي 19 تولې یا د 19 تولو نه زیات دی به صدقه فطر ورکوي. یو سړي سره 52 تولې 2.5 تولې چاندي ده یا د هغې قیمت یا د هغې نه زیاتې صدقه فطر ورکوي. البته که یو سړي سره توله کالی دی د 19 نه کم دی په ده صدقه فطر نشته، خو دا خو پکې واله ګورئ. بعضې خلک دا بیان په نیمه کې کټ کړي نو کار خراب کړي. پوره خبره اورئ، پوره خبر دا خو پکې واوره چې چا سره 19 نه کمی نو بیا به پې اله زکات واجبېږي چې ده سره نور نغدې پیسې وي. که نغدې پیسې ورسره نو بیا شامي کې شته، نو بیا به د دې سرو زرو قیمت ولګې، هغه نغدو سره بیا جمع کې نو زکات به لازم شي. لکه مثلا یو سړي سره توله کالی دی زکات پې نشته، خو که نغدې پیسې د سره مثلا 1000 2000 5000 هر څومره چې وي نو بیا به دغه کالی قیمت کې هغې سره به جمع کې نو بیا خو د 2-3 نه زیاتې دي نو بیا به صدقه فطر ورکوي. دا د ضرورت سامان پکې نه راځي. د ضرورت سامان به پکې نه حسابې د کور کټ پیالی فرج شو، موبایل شو، د زمیندار قلبه شوه، سنډه شوه، دا پکې نه راځي. د ضرورت نه زیات سامان د هغې قیمت. یو سړی دکاندار دی د خپل دکان د سامان قیمت به هم لګوي. دی مثال. لیکن اوس زکات او دې کې لږ معمولي فرق دی. د یو سړي 2 کوره دي نغدې ورسره اسم نشته، 2 کورې دي، یو کې اوسېږي یو یې د ضرورت نه زیات دی، پراپرټی نه دی اخیستی، پراپرټی اخیستی دی او قیمت یې 3-5,000 ته ورسېد، خو بیا به زکات هم ورکوي، صدقه فطر به هم ورکوي. پراپرټی نه دی اخیستی، یو کور کې اوسېږي یو یې ځان له زیاتې اخیستې چې زما د بچو بشي، سبا مې بچي لوی شي دي له پکې کورونه جوړ کړم. نو اوس په ده باندې زکات نشته چې پراپرټی له تجارت لی نه اخیستې، زیاتی رہتے. لیکن که قیمت د 3-5,000 ته ورسېد د دغه کور نو صدقه فطر پېشته. یا د یو سړي ځمکه ده نور ورسره اسم نشته نو زکات خو عشر خو د فصل ورکوي خو زکات پې نشته. لیکن که د سره دومره ځمکه و چې د پې خپله او د ده د بچو ادنا ګزاره کېږي نو صدقه فطر به ورکوي، قرباني به هم کوي. اوس صدقه فطر تاسو ته ما مخکې ویلي وو، زما چې خپل کم حساب دی نو هغه په حکم 2 کیلو غنم یوړو، په حکم 2 او 3.5 کیلو وریجې شوې یا وربشې شوې
یا روجې شوې 3.5 کیلو، لیکن بعض علما 2 کیلو، څوک پاو باندې 2 کیلو یادوي. ما خو تاسو ته ویلي خیر دې زیات ورکړې، پاو باندې ورکړې، دې کې څه دي؟ کال کې ورځ ده که نو دا صدقه فطر ورکې. اوس یو مسله بار ملکونو نه، سعودي نه، د دوبۍ نه، ابوظهبۍ نه ډېر زیات ټلیفونونه کېږي. هغه مسله ما مخکې تاسو ته بیان کړې ده، بیا هم درته وایم. یو سړی په بار ملک کې دی، مثال په طور په سعودي کې دی، ابه صدقه فطر څنګه کوي؟ ابه د هغه ځای خپل حساب لګوي، ابه د خپل صدقه فطر حساب د سعودي لګوي، د دې ځای به نه لګوي، د سعودي به لګوي، په هغه خپل ریال کې به خپل حساب لګوي، نو صدقه فطر به ورکوي. دقه رنګې د بچي دي، د بالغانو بچي سرسایه په پلار نشته، که ورکوي د هغې په اجازت نه ورکولی شي، اجازت پته غواړي. د ښځې سرسایه په خاوند نشته، که ورکوي نو اجازت ته غواړي چې ستا سرسایه ورکو. د خاوند سرسایه په ښځه نشته، که ښځه ورته وایي چې زه به ستا سرسایه ورکم او دی ورته اجازت وکړي، وکیل یې کړي، نو بیا ورکولی شي. خو دا نابالغه بچو سرسایه دا به دا پلار ورکوي. اوس دې په سعودي کې د ټیک د دې خو به خپله سرسایه د سعودي ورکوي، د سعودي په ریال به یې ورکوي، هلته به یې غریب له ورکوي. او که هلته یې نه ورکوي، هلته ورته غریب نه میلاویږي، نو پاکستان کې هم ورکولی شي، خو حساب به د هغه ځای د دې ځای به نه د سعودي. خو چې کم نابالغه بچي دي، د دې سرسایه به د کم ځای بچي خو دلته پاکستان کې دي، نو بچي د پلار تابع دي که د مور خو تابع نه دي، نو پلار یې سعودي کې دی، نو بچي به هم د سعودي حسابېږي. اگر چې گنجایش پکې شته دی دویم ټکي، خو هغه گنجایش به دلته وباسو، گنجایش به ته وباسو. پلار په سعودي کې دی، نو دا بچي د چا تابع دي؟ بچي خو خپله نه ورکوي، د بچو حق خو په پلار دی. که پلار ورنکړه د بچو غاړه نه بندېږي، د پلار غاړه به بندېږي. نو بچی را دی پلار تابع دی، نو چې پلار خپل حساب د ریال په شکل کې ورکوي د سعودي، نو د بچو به هم د ریال په شکل کې ورکوي، د نابالغه بچو. دا ذهن کې واچوئ. البته یو خبره زه تاسو ته وکړم، دې کې بس تاسو ټول مشکلات ختم شي او په سنت او عمل مو شي. نغدې پیسې مو ورکوئ، ورکولی شی نغدې پیسې به څونه ورکوئ؟ ما خو تاسو ته بل ځل ویلي، ما چې کوم حساب کړو، ما په زه خو د په کم 2 کیلو، دا خو په غریب نشته، په مالدار ده که نه. ما نه بل چا تپوس وکړ تا خو څه ویلي دي؟ زه خو ما خو چې حساب کړی په کم 2 کیلو زه کوم. هلکه 100 روپو کې د 50 مولیانو نه تپوس کړې، خدای نیکبخته نیت دې ورته زړه دې ورته ګرېدلی دی. 100 روپۍ څه شی دی سړی؟ نن سبا خو ماشوم هم سهار ته چې سکول ته ځي په 100 روپو نه رضا کېږي. نو نغدې ورکولی شي، ګورې دا نه چې نه شي ورکولی، خو بهتره دا ده چې جنس ورکه. ګوره بار ملکونو والا ته مسله اسانه شوه، جنس ورکه. جنس څه معنا؟ په کم 2 کیلو اوړه یا غنم ورکه. اوس که سعودي کې دا ورکې که دلته یې ورکې، د ماشوم په سر هم دغه په کم 2 کیلو اوړه دي، که سعودي کې ورکې که دلته یې ورکې، بس اوړه ورکه، دلته هم ورکولی شي، هلته هم ورکولی شي. جنس ورکه، خبره خلاصه ده. بلکې زه هم اوړه مو ورکوې، اوړه ارزان دي، د روجو قیمت ولګوې، زمارو د روجو لګوې چې غریب ته څه فایده خو ورسي که نه. دغه ورکوې چې د غریب کار پې وشي. زړې هغه زمانه کې د دې اوړو د په کم 2 کیلو اوړو د 3.5 کیلو وریجو د دې قیمت یو. اوس خو فرق راغی. نو زموږ علما وایي هغه شی ورکوې چې انفال المساکین، چې مسکین ته څه فایده وي. 100 روپۍ خو ماشوم چې سکول ته ځي په 100 روپۍ رضا کېږي، ته خدای سره دا ټوکې کې ته ورکه بشیر جان له 100 روپۍ وی او ناته راته وه، دا سیا خوا به یې درته ونولي. هلکه په 100 روپۍ وی ناته دا مخامخ نه وای بلکل. هلته به یې راته ولي چې او داسې او لا خیال ساته که ټوپ یې در باندې و چې پړ کړی بیا یې بشیر جان په 100 روپۍ نشي راضي کولی، خدای سره هغه کې. نو ګوره زما رونو ورکې ښه. بلکې روجې والی 3.5 کیلو روجې والی د یو کس په سر باندې غریبانان له ورکې. دا خو مړه په مالدار ده که نه یار، په غریب خو نه ده که نه، په غریب خو نه ده، په مالدار ده. نو سم کار به وشي پرې دې غریبانانو. نو سعودي او بار چې کم دوستان دي او وي، هغوی د جنس ورکې. جنس اوس هغوی که اوړه ورکوي، هغوی ته ډېر ارزان دي. اوړه په سعودي کې ارزان دي، په کم 2 کیلو اوړه خو زما په خیال د 3.5 ریالو شو، هغه ورته ارزان دي. او کجورې هلته ګرانې دي، روجې هلته ګرانې دي. نو چې کم شی ګران دی، نو غاړه په اوړو هم خلاصېږي د هغوی.
زمونږ هم پې خلاصېږي خو فایده په دې کې ده چې مسکین ته فایده ورسي نو جنس دې ورکړي خبره خلاصه شوه د خپل ځان دا بار مسافر یادو د خپل ځان او د خپلو نابالغه بچو جنس دې ورکړي او د یو کس په سر که ماشوم دی او که پلار یې دی او کم 2 کیلو اوړه یا غنم یا 3.5 کیلو وریجې یا وربشې یا 3.5 کیلو کجورې دا دې ورکړي ډېره ښه به شي هلته که غریبانان وي هلته دې ورکړي ډېره بهتره ده بار ملک او که هلته ورته غریب مسکین فقیر نه میلاویږي نو کور ته ټلیفون وکړي ښځې ته نورو ته چې د ما طرف نه د دې بچو ر طرف نه ورکړي وکیلان دي کې دا اسانه خبره شوه دا صدقه فطر به ورکړي د اختر د مانځه نه مخکې ګورئ او که د اختر د مانځه نه مخکې دې ورنه کړه نو دا نه غاړه نه خلاصېږي وروستو به یې ورکړي لیکن وروستو کې څه دي وروس حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه رسول الله مبارک لراغی وی دا الله رسول ما نه خو سرسایه یې را شوې وه ما خو د مانځه نه مخکې نه ده ورکړې اوس مې مرایې ازاد کړ مرایې ډېر قیمتي وي حضور پاک مبارک ورته فرمایل حدیث دی ګورئ وی ای عثمانه وی ته یا یو مرایې دې ازاد کړ وی که 100 مرایان ازاد کې نو هغه ثواب دې نه کېږي کوم ثواب چې د اختر د مانځه نه مخکې په ورکولو کې دی دا مهرباني وکړئ دا صدقه فطر او سرسایه ورکړئ نه نیکه ون وصوله نه ورکړئ سرسایه رور که غریب یې رور له ورکولی شي خور که غریب یې خور له ورکولی شي رواره غریب دی ماما غریب دی ترور د ترور بچی غریب دی ورکولی شي خو پلار لا نیکه لا نیا لا مور لا نشي ورکولی یو سړی دی چې هغه وصوله سرسایه ورکوي نشي ورکولی لور له ورکوي نشي ورکولی یو سړی دی زوی بار دی او هغه دی وایي چې زه د هغه بار زوی په ځای سرسایه دلته ورکوم د هغه نه به اجازت غواړي چې هغه ورته وایي چې زما سرسایه ورکړه نو بیا ورکولی شي که هغه ورته نی ویلې او ده ورکړه نو هسې ثواب یو شو سرسایه ونه شوه سرسایه چې په چا واجبه ده ابه ورکوي یا به هغه بل ته وایي چې زما په ځای باندې سرسایه ورکوي نو هله به سرسایه ادا کېږي نو زمانونو د حضرت عثمان رضی الله عنه دا خبره مې درته وکړه دا خو د سرسایې خبره شوه اوس اخیري یو خبره درته کوم ټولو ملګرو ته سرسایې متعلق به دغه مسایل تاسو مخکې مې اورېدلي دي او ما هم درته اوس بیان کړل دا یو خبره ذهن کې واچوئ د مخکې جمعه کې مې درته څه ویلي ما وی په د مسجد نبوي په منبر حضرت جبریل علیه السلام خیره کړې ده امین په حضور پاک ویلی دی یاده مو ده او سی ویلی دي چې په رمضان میاشت په چاراله او د هغه عبادتونه که چې ځان په خدای وبخي نو خدای د خدای هلاک رغیبان فرجل معنا خدای دې هلاک د دې خیرو لاندې را نشو یا مونږ خو هغه عبادت نه دی کړی څوک به وایي چې ما هغسې کړی دی نه دی کړی ما نه دی کړی تا نه دی کړی بل نه دی کړی مونږ هغسې عبادت کوم ځای کولی شو نو مونږ به یو کار کوو د اخر وخت کې الله ته به توبه وباسو معافي به وغواړو الله مونږ بې کسه یو الله مونږ بې څوک یو الله زمونږ له شیطان هم تو دی نفس هم رانه تو دی خواهشات هم رانه تو دی الله ډېر بې کسه یو دا د صحابه او د تابعینو نه هم تو په بل شان خلکو مونږ نه دي کړی مونږ کوتاهي کړې ده دا نه وایو چې زمونږ عذر نشته مونږ کوتاهي کړې ده الله مونږ کوتاهي کړې ده پکار دا و چې مونږ په دې کې پوره عبادت کړی وي پکار دا دی چې مونږ په 3 ورځو کې په 2 ورځو کې یو د قرآن شریف ختم کړی وي پکار دا و چې مونږه نفلونه کړی وي پکار دا و چې مونږه غیبت نه وي کړی پکار دا و چې مونږ دروغ نه وي ویلي پکار دا و چې مونږ چا سره چا بد نه وي رسولې په ژبه او په لاس خدا زمونږ نه شوي دي نو څه به کوو توبه به وباسو توبه به وباسو چې د خیرونه بچ شو که جړا سره به الله ته توبه وباسو دا به وایو یا الله زمونږ تا ته توبه ده نو په توبه باندې رب العالمین ډېر زیات خوشحالېږي په توبه باندې الله ډېر زیات خوشحالېږي لږ نه ډېر زیات پې خوشحالېږي مالک ابن دینار رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی لوی بزرګ اوس د هغه د بزرګۍ واقعات کتابونو کې شته خو وخت نشته نو هغه نه چا تپوس وکړو په دې خپل رشته دارو کې وایي دا دومره لوی مقام چې تعالی خدای پاک درکړ د دې څه سبب دی هغه وی زما یو وینځه وه او ډېره زیاته مې خوښه وه بازار کې مې خوښه شوه نو وا مې غشته
ډېره ښایسته وه ښکلې وه خوښه مې شوه مې غېشته د هغې نه خدای مال یو ماشومه لور راکړه لور د مور نه زیاته ښکلې وه هغه لور به مې غېږ کې وه زه ډېر زیات ورته خوشحاله وم ما به مونځ هم نه کوم ما به روجې هم نه نیول ما به شراب هم څښل د دنیا چې څه ناروا وو هغه به مې کول دا ماشومه زما د غېږ کې وه زما به ډېره خوښه وه هر وخت به مې غېږ کې وه نو چې ما به شراب څښل نو دې ماشومې به دیکا ورکړه ګیلاس پې راناخوا وغورځوم با د ماشومو خیال دا ماشومه به زما په دې دغه کې غېږ کې وه نو چې ما به څه داسې د ګناه کار کو نو دې به ما له څپېړه راکړه حالانکې ډېره پوټینۍ ده بعضې ماشوم له خدای عقل او پوهه ورکړي ډېره زیاته مې خوښه وه دا ماشومه په 2 کالو چې عمر ته ورسېده سره پاسه دا مړه شوه چې مړه شوه وایي زما د زړه بیماري ورپسې ولګېده او دې ماشومې په داسې هم لکه د لیوني په شان انتهایی ورپسې زه خپه یم دې ماشومې پسې جاړم ورپسې او قبر له یم ځم واقعي ماشوم ته رب العالمین حضور پاک فرمایي د زړه میوه ویلې ثمرة الفؤاد د زړه میوه ماشومه مړه شوه ورپسې خپه یم ډېر زیاته وایي د 15 د شعبان د شب قدر شپه ده او د جمعې شپه ده او د ماسخوتن مونځ هم ما نه دی کړی ځکه ما خو تاسو ته وایي چې حالت مخکې بل شان ماسخوتن مونځ مې هم نه دی کړی او وده شومه وایي چې وده شومه اوس د قیامت میدان یې نه دې کې شپېلی ووالي شي او دا ځمکه شلېږي او د قبرونو نه خلک راوځي ځمکه شلېږي او خلک د قبرونو نه راوځي او منډې دي روان دي میدان ته د حساب کتاب او لوی هیبت دی او لوی غوغا ده او لوی شر شور دی او چغې چغې دي وې زم لاړم و چې د میدان ته لاړم او دا هیبت دی او دا خلک د دې قبرونو نه راوځي قرآن کې به الله فرمایي اذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون نو یې دې کې یو زیړ خامار دی اجدها ما پسې شوی دی خو سرو غټ اجدها خامار دی تک زیړ او هیبتناک شکل دی او ما پسې شوی دی زه مخکې مو دا شرم دا خامار را پسې دی و یو سړی ولاړ دی د شکل نه ټپ ټیپ دی خو ډېر ښکلی دی ډېر ښایسته دی او تکې سپینې جامې اچولې دي او خوشبویي ترې روانه ده او نور ټپ ټیپ دی ښایسته شکل یې دی مخ شکل جامې ښایسته خوشبویي نو دې سړي له ما ورمنډه کړې ما ویې د خدای بنده ما بچ که دا خامار را پسې دی وایي سړی ما ته وایي چې ملګري زه تا نه شم بچ کولی زما طاقت کم دی په دې خامار مې وس نه رسېږي د دې ډېر زیات طاقت دی او ډېر مضبوط طاقت دی ده نه دا زه نه شم بچ کولی خو داسې وکړه چې مخامخ دې محل ته ورشه دې کې د مسلمانانو امانتونه پراته دي کیدای شي تا ته پکې داسې امانت میلو شي چې د هغې د وجې ته د خامار نه بچ شي وی زه لاړم هغه قلا له وی چې قلا له ورغلم د قلا په غټو دروازو باندې پردې وې ځاندې دي وی چې زه ورنږدې شوم ما چغه کړې چې که زما امانت دی کې د خدای خاطر وکړې ما له خپل امانت راکړې غټه اجدها را پسې د خوري مې وی دې کې پردې کولو شو و چې پردې کولو شو زه ور دننه شومه نو پکې دننه سوړي دي غارونه دي په هغې نورې پردې دي او د ریخمو ښایسته پردې پې وې ځاندې دي څوک شته نه ورننوتم قلا ته ما وی ای خلکه که دننه څوک یو زما امانت چا سړي ماله راکړې ماله کې دا و چې یا به کوتکي یا به تورۍ یا به بل څیز پې داسې امانت پې مهرباني وکړې ماله راکړې دا اجدها را پسې ده ډېره خطرناکه ده طاقت یې نه لرمه چې د دې اجدها نه زه بچ شم وی هغه چې دا اواز مې څنګه وکړ نو یې په دې کې د دې نه خلک راووتل د سوړو ماشومان راووتل واړه واړه وی چې راووتل دا ماشومان ټوله او ما اوس وکتل زما هغه ماشومه لور هم پکې ده او دې اجدها پسې رامنډه کړې او چغې په دې اجدها جوړې کړې وی اجدها رانه لاړه وتښتېده وی هغه ماشومه لور راله او ما سره په دې غېږ کې کېناسته وی ما ورته وی چې بچې ته دلته څه کې وی راته وی چې بابا زه ستا امانت یم که نه ځکه خو رسول الله مبارک فرمایي چې د چا ماشوم هلکې جینۍ مړ شي او دی پې صبر وکړي نو خدای پاک به جنت ورکوي زه ستا امانت یم که نه او ته مې ګوره بچ کړې که نه
وی زه اوس هغه ماشومې ته ویمه چې زه دې بچ کړمه او وی ما وی چې هلته بوډا سړي خو زه بچ نه کړی شوم او دا خامار او دا کوم ځای نه وی دا ماشومه ما ته وی چې دا خامار بابا ستا بد عمل دی او ښه دې سورب کړی دی بد عمل کې نو دا خامار به ته جوړېږي او ښه مضبوط سورب کړی دی چې څومره بد عمل کې دا به سربېږي او دا به د په قبر کې تا ته ناست دی تیار او دا تا ته په آخرت کې هم تیار ناست دی او دا بوډا سړی چې تا ولیده ښکلي شکل والا ستا نیک عمل دی خو تا ډېر کمزورې کړی دی عمل دې نه دی کړی تا د دې خامار نه نشي بچ کولی دا نیکي دی د دې ګناه نه او د بد عمل نه نشي بچ کولی ډېر کمزورې ته خو پې ورغلې خو بچ یې نه کړی شوې او ما دله سپارش وکړو وی بیا ما ته دا خپله لور څه وایي وی ما ته د قرآن شریف یو آیت ووی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله واه واه مسلمان للا هغه وخت نه دی راغلی چې د الله د ذکر د وجې نه د ده په زړه کې د خدای پاک عظمت او لویي راشي او یره راشي وی ما چې بچې ته خو ماشومه مړه شوې تا له قرآن درځي وی او بابا مونږ قرآن زده کړی دی ستاسو نه مونږ له قرآن راځي بابا توبه وباسه توبه وباسه که دې خامان نشي بچ کړی وی راویښ شم چې راویښ شم لاړم او توبه مې وایسته نو مالک ابن دینار وایي چې دا لویه مرتبه ما له خدای د ولایت را کړې ده دا د هغې د خوب د ماشومې لور د تلقین د توبې د وجې نه چې ما ته توبه وښوله او ما توبه وایستله یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا و د اخلاص توبه به وباسه داسې نه پښتانه وایي توبه توبه ده بد او چې څوک نه نو بیا حمله په بد توبه 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 د ګناه نه توبه د معارض په نسوه توبه توبه او ټماټر چې خرڅوي نو څښا پې لاندې او غټ پې د پاسه توبه 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 د ګناه نه زما توبه ده او تله کې بیا ډز دې ورکړي پردې حق بیا وې توبه 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 استغفار تسبیح هم د سره دی تسبیح دې پاړولو واړه یې کړی دومره تسبیح اړی چې ښه په مګلو دې واړه یې کړی او هلته کې چې بیا پولې ته ودرېږي نو پردی له ډز ورکړي دا توبه ده دا توبه نه ده ګناه به توبه څه ته وایي ګناه به پرېږدې او چې دې کړې ده وی خدای معافي غواړم او آینده له به قصد کوي چې بیا به نه کوم سبحه در کف توبه برلم دل پر از ذوقی گناه معصیت را خند می آید به استغفار ما وی تسبیح په لاس کې دی او په خولې توبه توبه او وړه کې ګناه وی شیطان نور مخاندي او خوشحاله چې زخم یې غر کړی اوس الله په توبه خوشحالېږي ګورې ښه توبه به الله توبه توبه کې عجزي ده که نه او د خدای لویي ده چې دویم یا الله معاف مې کې نو ما ځان عاجزه که که او الله مې قادر وګڼه چې خدای ته قادر یې زما په نیمو باندې لکه دې که نه دی هر وخت مونږ رانیوي شي د الله د وحدانیت او د الله د توحید او الله د یووالي مضبوط یقین په خپل کې وساتئ چې هر څه خیر او شر د الله په قبضه قدرت کې دي ما له خیر راکولی شي هېڅوک رکاوټ نشي جوړېدی او ما نه صرف او صرف رب العالمین شر دفع کولی شي بل څوک نشي دفع کولی که بل سړی ما نه شر دفع کوي نو الله ولا طاقت ورکوي الله ولا پړه کې ور واچي یاره لوی ارحم الراحمین دی زما وروڼو موږ وله ګناه کوو دی بیا موږ معاف کوي موږ وله ګناه کوو غیبت دروغ کمې زیاتې پردې حق وهل د هر څه کوو بیا هم رزق راکوي بیا هم ډوډۍ راکوي بیا هم سترګې راکړي دي بیا هم پوزه راکړې ده بیا هم ښکلی شکل راکړی دی بیا هم بچي راکوي بیا هم عزت راکوي رښتیا ووایه قسم په خدای که دونه مور په بچي مهربانه قسم دې که دومره پلار په خپل بچي مهربانه قسم دې که دومره مشر په خپل کشر مهربانه څومره چې زموږ رک په مو مهربانه موږ له څه نه دي راکړی موږ یې خوشحاله کړي یو خو موږ خوشحاله نه کړو موږ له روغ صحت راکړی دی موږ له بچي راکړي دي موږ له ښکلی ژوند راکړی دی او مړه هر څه پرېږده او پیسه کمه ډېره موږ له مسلمانۍ او ایمان راکړی دی موږ له ښکلی مبارک پیغمبر راکړی دی موږ له عظیم قرآن غوندې د نصیحت نه ډک کتاب راکړی دی لیکن موږ دغه خدای یاد نه کړه موږ ورته شا کړه
د زړه د اخلاص نه به خپل رب ته توبه وباسو ښه استغفار وایه او توبه وباسه او دا څو ورځې پاتې روزانه یو ځل صلات تسبیح وکړئ ښه انشاءالله او درود شریف ووایه او ذکرونه وکړئ الله نه معافي غواړئ د ژوند او د مرګ ورې وروڼو هېڅ پته نه لګي چې مرګ راله کله راځي چې داسې وخت کې مرګ راشي چې موږ خپل رب د موږ نه خوشحاله یي چې داسې وخت کې موږ له مرګ را نشي چې خپل رب زموږ نه خپی دا سوال ورسره کوئ ما غریب ګناهګار لم کوئ او ځان لم کوئ وایه خدایه هغه وخت موږ له مرګ راولې چې ته رانه خوشحاله او چې کم وخت ته رانه خپی نو خدایه هغه وخت زموږ نه ساه مه اخله رب دا به کوئ انشاءالله العظیم او شکر به ادا کوئ انشاءالله العظیم کوو به انشاءالله کنه نو دا څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړې